بسم الله الرحمن الرحیم. زه مایکروسافټ اکسل ته نن وایو څنګه کولی شو چې یو کمپیوټري حاضري جوړه کړو، یعنی د خپل صنف لپاره یا مکتب کې یا په سنټر کې غواړئ یو حاضري جوړه کړو د کمپیوټر په واسطه باندې چې هغه په خپله سره جمع هم راباسي. نو راځو ګورئ دلته موږ یو حاضري جوړه کړې ده، دغه زموږ د صنف ده. ګورئ ټول کسان پکښې چې دي پکښې شتون لري. ګورئ دا کس نه مثلا حاضري مکمله مثلا 12 ورځې حاضر دی، 3 ورځې غیر حاضر دی، 2 ورځې رخصت دی، 2 ورځې ناروغ دی. که مثلا دا فی یعنی پریزنټ حاضر دی، که زه چیرې راسم دا ورته ابزنټ کمه، ګورئ دا یا 13 ورځې او 4 ورځې غیر حاضري شول. که یو ورځ بله ورځ مثلا دا زه راسم دا ورته غیر حاضر کمه، 12 ورځې حاضري شوه، 15 ورځې غیر حاضري شوه. که رخصت مثلا یو بله ورځ دا ورځ راسم دا ورته رخصت کمه، ګورئ رخصتي 3 ورځې شول. ټول دا چیز کوي اتومات جمع کوي ټول ده. مثلا دا کس دی راځم 21 ورځې حاضري ده او 2 ورځې چې شي ده غیر حاضري ده، زه دا ورته چې کوم ورته غیر حاضر کوم. ګورئ 20 ورځې حاضري شوله، 3 ورځې چې شوله غیر حاضري شوله. څنګه کولی شو چې داسې یو اتومات حاضري چې شي کو جوړه کړو. نو راځو لومړی دغه کوم نومان چې دي دغه به زه کاپي کړم، دغلته په دې شیټ کې دلته شته دي راسره. دلته راځو په دې کې جوړوو. دغه نومان مو دلته چې کړي دي کاپي کړي دي. لومړی به راسو دغه ورځې او تاریخ به تاسو چې کیستی او به لیکستی. هغه کومې چې د رخصتي ورځې مثلا د جمعې ورځ د خو په حاضریانو کې نشته، نو هغه مو چې کړي دي نستلې مو صرف او صرف مو چې کړي دي دغه د هفتې نورې ورځې مو پکښې لیکلي دي. راځم زه ورته وایم چې دې خو بیخي ډېر ځای نیولی دی، بې شو ښکاري، غواړم مثلا سره کوم یې جوړه کړم دا رقم یې جوړ کړم. ګورئ مکمل 10 ورځې مکمل مې په یوه شیټ کې چې په یوه صفحه کې چې کړي دي راویستي، غواړم چې دا ډول یې چې کومه جوړ کړم. راځم دې ته او دلته ورته وایم چې دا اورینټیشن ورکوم، دا خط یې څه کوم سرخوم یې دا ډول ایسو دا مې ورته وسرخوئ. دغه وروسته راځم بیا هم ډېر ځای نیولی دی، دغه کم سیلونه چې دي دا سیلونه یې ورته کوچني کوم په هماغه اندازه باندې کوم اندازې پورې چې وي دغه سیلونه یې ورته کوچني کوم. ښه دې سیلو ته راځم او دلته ورته فارمټ ته راځم او دلته ورته وایم چې د دې کومو کالمو د پراخوالی چې دی دا ورته کوچنی کوم. ګورئ دومره اندازه مې ورته چش کې د کالمو پراخوالی کوي، دومره اندازه مې ورته وټاکله. اوس ګورئ د 1 څخه تر 10 تاریخه دا مکمل دلته چې سول پکښې راغلل. ښه دغه څخه وروسته یا راځم په دې ځای کې چې کومې دي دلته یا هغه حاضري و هغه شیان هم لیکم، دا ورته مرچ کوم. ښه په دې ځای کې ورته وایم چې حاضري به یې په دې ساحه کې ورته ولیکو حاضري، او دلته بیا ورته ولیکو چې غیر حاضري. دلته بیا مجموعه راباسو چې مطلب څو ورځې غیر حاضر دی او څو ورځې حاضر دی. دلته بیا ولیکو چې غیر حاضر. ښه او دلته بیا مثلا هغه صوب او ناصوب ولیکو، دغه مریض او رخصت ولیکو. دلته به ورته ولیکو چې رخصت مو هم ورته ولیکئ. ښه او دلته بیا ورته ولیکو چې مریض یا ناروغ، هغه ناروغۍ مجموعه به دلته راوباسو. ښه راځو د رخصت دا به ورته رخصت کړو. ښه داسې وروسته راځو اوس نو په خپله خوښه سره مثلا دې ته راځو د دې فونټ چې کوم دی یو اندازه دا فونټ چې کوو غټوو، فونټ دې دومره اندازه وي. او دلته یو سټایل هم مثلا ورته انتخابوو چې یو ډول سټایل دې هم چې کې ودرېږي. څه ډول سټایل؟ دا ډول دا سټایل دې هم چې کې ودرېږي. ښه دا مې انتخاب کړم. دغه وروسته راځم دې ته چې کوم دی یو هایلایټ کالر ورکوم، راځم دا ډول یو هایلایټ کالر ته چې کوم ورکوم. دې ته مې یو ډول هایلایټ کالر ورکوم، مثلا دا یې حاضري ده، حاضرۍ ته چې کوم دی زرغون هایلایټ ورکوم، او دې ته چې کوم دی مثلا سور هایلایټ، دې ته مې یو ډول هایلایټ ورکوم، مثلا څه ډول هایلایټ، راځم دا ډول یو هایلایټ، او دې ته هم یو ډول هایلایټ کالر چې کوم بیکګراوند ورکوم دا ډول.
ښه د دې خط چې دی په سنټر کې دی او اندازه دې مې اوس څه شي غاټه دي او دا چې بولډ دی ډبل دی ښه دا مې جوړ کړ یا ته مې یو شي ورکړی یو سټایل مې ورته ورکړ اوس راځم دې ټول ته چې شي ورکوم بارډر ورکوم دا ټول ورته ال بارډر وایم چې ټول چې شي پکښې په یوه بارډر کې راشي دا سهم او دلته ورته وایم چې ال بارډر دا چې ټول یو چې شي ولري یو بارډر دي ولري اوس مې دې ته یو چې شي ورکړی یو بارډر مو ورکړی ښه اوس دا دې ګورو موږ څه شي جوړه کړله یو دانه ازري مو جوړه کړه خو په ازري کې مهم دا دي چې باید دلته دی مکمله هغه کوم ازري چې وي کې غیر ازري وي هغه ټول دی باید چې کې دلته راوباسي دې دپاره راځم مثلا زه دې سړي ته وایم چې دا حاضر دی پریزنټ یعنې چې شي دی حاضر دی دا یې حاضري ده او همدارنګه ابسنټ غیر حاضري ده همدارنګه مریض یا فیس کوم چې مریض وي هغه فیس سره ښایم زه په دې حاضري کې او کوم چې مثلا رخصت دی هغه په وي سره ښایم صحیح شو دا رقم ټول چې کوم مثلا دې ته فی او همدارنګه غیر حاضري چې کومه ده هغه په ای سره ښایم مریض په اس سره او رخصتي په وي سره په دې سره زه چې کومه ښایم صحیح شو دې ټول ته راځم دې ته هم یو ښه سټایل چې کوم انتخابومه تر څو دا خط ښه ښایسته پکښې چې شي پکښې راسي کوم ډول یو ډول ګورې سمبول دا یې سمبولونه دي سمبولونه تاسې کولی شئ چې ورته انتخاب ښه راځم ښه ښایسته سټایل دا ډول سټایل چې کوم ورته انتخابوم دا هم چې د دې چې کوم دی دا دې په سنټر کې وي اندازه دې یو څه غټه وي دومره اندازه دې ولري او بولډ دي صحیح شو دا مې ورته چې کوي ورته انتخاب اوس راځم دلته غواړم چې د ده د حاضري ورځې چې کومې دي هغه جلا جمع سي غیر حاضري ورځې جلا جمع سي د رخصت دی جلا جمع سي او د ناروغ دی جلا جمع سي دې دپاره راځم موږ فورمول ویلې و از ایکول ټو کاونټ اف قوس شروع دغه کومه رو چې دا ورته ټوټل چې کوم انتخابومه دا رو به ورته انتخاب کړم دغسې وروسته کاما ډبل کوټیشن دلته یې حاضري ده حاضري ورځې جمع کوم حاضري دپاره موږ چې شي ورته ویلي پریزنټ یعنې حاضر راځم ورته وایم چې پی ډبل کوټیشن هغسې وروسته قوس بسته انټر ګورئ وایي دی څو ورځې حاضر دی 2 ورځې حاضر دی دلته چیر راسي یو بله ورځ حاضري سي ګورئ 3 سوه که بله حاضري وي 4 ګورئ دا ټول اتوماتیک کېږي راځم ورته وایم چې غیر حاضري ورځې دلته چې کوه اشمارات هم دا فورمول څخه کار اخلم از ایکول ټو کاونټ اف قوس شروع بیا هم همدغه رو ټوله ورته چې کوم ورته سلیکټ کوم دا رو مې چې کله ټوله ورته سلیکټ کړه هغسې وروسته کاما ډبل کوټیشن د غیر حاضر دپاره موږ تاسو دلته چې ورښولی وو ایم ورښولی وو یعنې افسنټ غیر حاضر ای ډبل کوټیشن دغسې وروسته قوس بسته انټر پریس ګورئ وایي 2 ورځې غیر حاضري لري که دلته دی راسي یو بله غیر حاضري وکړي ګورئ 3 4 5 6 ګورئ ټول اتومات په خپله چې کېږي جمع کېږي که تاسو کم سمبولونه ورته وښایست هم مشکل نه ده دلته په دا ډبل کوټیشن یعنې په کوډ کې همغه کم سمبول چې مو ښولی وي هغه دلته ورته چې کېږي ورته ویلي کېږي یا په کم سیل کې چې کم سمبول وي هغه باندې سلیکټ راځم رخصت دپاره رخصت هم باید چې کې مرته راوباسي از ایکول ټو کاونټ اف قوس شروع دغه مکمله رو چې ده دا ورته انتخابومه رو مې چې کله انتخاب کړه دغسې وروسته کاما ډبل کوټیشن د رخصت دپاره موږ تاسو دلته چې شي ورته ویلي وو وي مو ورته ویلی وو وي یعنې ویکیشن هغسې وروسته ډبل کوټیشن قوس بسته انټرپریس راځو دا بیا ځلې ګورو ښه په دې کې څه مشکل و کاونټ اف دا فنکشن یو ځلې بیا اپلای کوم از ایکول ټو کاونټ اف قوس شروع دغه کومه رو چې ده دا ټوټل ورته انتخابوم دغسې وروسته کاما ډبل کوټیشن وي ډبل کوټیشن قوس بسته انټرپریس ګورئ وایي 2 ورځې دی چې لري رخصتي لري که دلته راسي یو بله ورځ رخصتي سي ګورئ 3 سوه که راسي یو بله ورځ رخصتي وي 4 که بله ورځ 5 راځه دغسې وروسته ناروغ د ناروغ دپاره موږ تاسو په چې شي ورته ویلي و اس د اس سمبول مو ورکړو از ایکول ټو کاونټ اف قوس شروع دغه ټوله کومه رو چې ده دا ورته چې کوم ورته سلیکټ کومه دغسې وروسته کاما ډبل کوټیشن د ناروغ دپاره مو اس ورته ویل اس ډبل کوټیشن قوس بسته انټرپریس ګورئ 2 ورځې دی چې دی ناروغ که دلته راسي یو بل اس ګورئ که دلته راسي د رخصتۍ پر ځای باندې ناروغ ګورئ رخصتي یې کمه سوله او ناروغي یې زیاته سوله بل ناروغ 15 سوه سر په خلاص و راځم دا په دې ټولو اپلای کوم دلته راځم دا ګورئ په ټولو باندې اوس اپلای شو راځم دا هم په دغه ټولو باندې اپلای کوم
دا هم په دې ټولو باندې اپلای کوم او دا هم په دې ټولو باندې اپلای کوم. اوس ګورئ که دلته یو سړی ګوري رخصتي ګورئ یوه ورځ رخصتي سوې ده که حاضري وي یوه ورځ دوې ورځې حاضري همدارنګه ګورئ درې ورځې حاضري څلور دا ګورئ ټول چې کوي خپله جمع کېږي که غیر حاضري وي ګورئ غیر حاضري هم ټوله چې کوي جمع کوي. لازم دی اخري سیل ته تاسو ښه ورته متوجه سئ. د اخري سیل ته لازمه دا حاضر دی ګورئ حاضر ټول په خپله اتومات چې کېږي جمع کېږي ټول. لازم غیر حاضري هم ټول اتومات چې کېږي جمع کېږي. همدارنګه ګورئ مریض هم په خپله اتومات چې کېږي جمع کېږي. رخصتي هم چې شي اتومات جمع کېږي.